دوستانو د واده په شپه باندې یو ډیر دردونکی کار وشو چې یو خاوند خپلې ښځې سره د انګریزانو په شان عمل وکړو او ډیر په ناروا طریقو باندې ورسره کوروالی وکړو. نور څه پیښ شوي دي د دغه ویډیو مکمل تفصیل او د دغې ښځې خبرې تاسو سره هم شریکوم. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، دغه ویډیو در سره شریکوم خو له ټول هر څه نه مخکې یو څو خبرې ضروري ګڼم چې نن سبا موبایل د هر سړي په لاس کې دی او اکثر ځوانان په موبایل کې مصروفه وي. نو د موبایل په ذریعه باندې څه داسې ناروا او فحش فلمونه ګوري چې هغه انګریزانو جوړ کړي وي. دغه ځوانان چې واده یې نه وي کړي دغسې فکر کوي چې د واده نه پس به موږ هم د خپلې ښځې سره په دغه طریقه باندې کوروالی کوو چې دغه ډیر زیات مضر ثابتېدلی شي، ځکه چې فکر وکړو نو دغه خراب فلمونه د یو پلین تر مخه جوړیږي او دغه فلمي اکټرانو ته یو قسم دوایي ورکړل کیږي چې د هغې نه وروسته بیا دوی دغه فلمونه جوړوي او ډیر په خرابو طریقو سره جوړوي. نو الحمدلله زموږ ستاسو یو مسلمانانه ټولنه ده، موږ ته نه دي پکار چې هغه کارونه وکړو چې په هغې باندې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خفه کیږي. دغسې یو ډیره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو سړی واده یې کړی و او د واده په شپه باندې هم دغه فکر کوو چې زه به هم په داسې خرابو او ناروا طریقو د ښځې سره کوروالی کوم، ځکه چې هغه ته دا معلومات نه و چې داسې طریقې حرامې دي. کله چې هغه دغه عمل کړی دی او په ډیرو ناروا او په غلطي طریقو یې کوروالی کړی دی نو ښځه یې تر دې حده پورې زخمي شوې ده او خوږ شوې ده چې هسپتال ته یې په ډیر بد حالات کې ورسوله او بیا یې د هغې نه وروسته په هسپتال کې د هغې علاج شروع شو. سړي ته بیا وروسته معلومات وشو چې ما دا څه کړي ښه مې نه دي کړي. دوستانو دا یو واقعه نه ده، داسې ډیرې واقعګانې تیرې شوي دي، کیدای شي چې تاسو به هم لیدلي وي او نن سبا ډیر ځوانان په داسې ناروا او پلیت عملونو اخته شوي دي. موږ تاسو له پکار دي چې له داسې کارونو مخنیوی وکړي او هلکه پوه کړو چې داسې کارونه کول حرام دي او له دې نه ډډه وکړو. دوستانو دا د نن ورځ یو اهم معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلو. الله په امان.